سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د سویلي افریقا پر وړاندې د درې نړیوالو ورځنیو سیالۍ ته د افغان لوبډلې نوملړ په ډاګه شو. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې نن د سویلي افریقا پر وړاندې د درې نړیوالو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ لپاره د افغان لوبډلې نوملړ په ډاګه کړ. د مهالوېش له مخه به دغه سیالۍ د سپټمبر میاشتې پر 18مه نیټه په متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي چې د همدې میاشتې تر 22مې نیټې به دوام ومومي. په دغه نوملړ کې حشمت الله شاهدي لوبډلمشر، ریاض حسن، عبدالمالک، رحمان الله ګربز، رحمت شاه زرمتی، درویش رسولي، اکرام علي خیل، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، ننګیالی خروټي، راشد خان ارمان، علم محمد غضنفر، محمد نبی عیسی خیل، فضل حق فاروقي، فرید احمد ملک، بلال سمی، نوید زدران شامل دي. که وګورو د سویلي افریقا پر وړاندې د درې نړیوالو ورځنیو سیالۍ لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ډېره زبردست بهترینه لوبډله انتخاب کړې ده چې ډېرو ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکړی دی او داسې ډېر سینیر لوبغاړي هم ورسره دي. نو انشاءالله د سویلي افریقا پر وړاندې به یو ښه لوبه ترسره کوي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې ګورئ د ټیک ټاک آیډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.